رویټرز خبري ادارې خبر ورکړی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د کالابند شوي بندري ښار ماریپول په جګړه کې د زیارت پنځشنبه په ورځ د بریا اعلان کړی. دا په داسې حال کې چې په سلګونو اوکرایني سرتیري لا تر اوسه هم هلته د ازوفستول په نامه د پولادو په یوې کارخانه کې سار پاتې دي. پوتین له کرملین څخه په یوې ویډیو کې خپل د دفاع وزیر سرګي شایګو ته وویل تاسو په بریالي توګه د ماریپول د ازادېدو لپاره جنگي هڅې بشپړې کړې. اجازه راکړئ چې په دې مناسبت تاسو ته مبارکي درکړم او مهرباني وکړئ زما مبارکیانې سرتیرو ته هم ورسوئ. پوتین زیاته کړه زه په صنعتي سیمه باندې ورتګ غیر ضروري ګڼم. زه تاسو ته حکم کوم چې هغه کینسل کړئ. د دې اړتیا نشته چې په دې صنعتي ودانۍ باندې ورپورته شئ. تاسو دغه صنعتي سیمه داسې بنده کړئ چې یو ماشه هم تیر نشي. شایګو پوتین ته ویلي چې روسانو د ماریپول د نیولو په کمپاین کې تر 400 زیات اوکرایني سرتیري وژلي دي او 1408 یې تسلیم شوي، خو دغه شمیرې په خپلواکه توګه نری تایید شوي. رویټرز وايي د پوتین د ادعا په اړه چې کله د اوکراین د دفاع وزارت له ویان څخه پوښتنه وشوه نو هغه وویل لدې ښکاري چې د کرملین رهبران په شیزوفرینیا باندې اخته دي. د ماریپول ښاروال ویدم باچینکو وویل د ماریوپول ښار د اوکرانیانو سره دی او پاتې به وي، ځکه زمونږ تکړه اتلان د امکان تر بریده له ښاره دفاع کوي. نو دا پروا نه کوي چې په روس کې کوم بیانونه ورکول کیږي. دا ښار د اوکراین وو او وي به. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی په فزیکی توګه ازوفستول نشي نیولای. دوی په دې پودي دوی هلته ډیر توانونه کړي او زموږ دفاع کوونکو د ځای ساتلای دی. بل پلو د اوکرانیانو لخوا د وسلو د غوښتنو په جواب کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د زیارت پنځشنبه په ورځ د 800 میلیون ډالرو په ارزښت نور پوځي مرسته لکه د تیر ونې د مرستې په څیر له اوکراین سره اعلان کړه. همدارنګه د هسپانیا او ډنمارک لومړي وزیران د لویدیز تر ټولو وروستي رهبران دي چې له کیف څخه لیدنه کوي. دواړو مشرانو د وسلو ورکولو ژمنه هم کړې. د ماریپول ښار د تیرو 2 میاشتو راهیسې د روسي ځواکونو لخوا کلابند و او د شوري چهارشنبه په ورځ پکې روسانو وروسته له هغې نوي بریدونه پیل کړل چې اوکرایني سرتیرو پکې د روس لخوا د تسلیمېدو غوښتنه رد کړه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین له شمالي برخو څخه ووتل، د پوتین لخوا د جګړې په ډګر باندې په لومړي ځل د یوې لویې بریا ادعا ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل تر اوسه هم 1,000 ملکیان له ماریپول څخه له وتلو منع شوي دي. د روس له یرغل څخه د مخه په دغه ښار کې کابوت 400,000 کسان اوسېدل. اوکراین اټکل کوي چې په ماریپول کې په لسګونو زره ملکیان وژل شوي. دوی وايي ځینې یې په ډلهییزو قبرونو کې ښخ شوي، نور بیا د روسي ځواکونو د کیمیاوي موادو په ټرکونو کې ویلې شوي دي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب کمیټې ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر تر اوسه هم نه دی څرګند، خو لږ تر لږه په زرګونو کې دي. مجاهد جواد، د امریکا غږ ډیوه، واشنگټن ډي سي.